ملا برادر ولې طالبانو ته بدنامه شوی دی؟ حقیقت په همدې ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملا برادر اخوند د طالبانو په منځ کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د طالبانو یو شمېر مشران په پاکستان کې د ملا برادر اخوند د بند په اړه شکونه او پوښتنې لري. دغو طالب مشرانو هغه مهال د ملا برادر د 8 کلن بند په اړه شکونه څرګند کړل چې ملا برادر له 3 کلنې لور او 5 کلن زوی سره قطر ته ورسید. پاکستان د 1499 لمریز کال د عقرب 2 نیټه وویل چې ملا عبدالغني برادر یې خوشي کړی دی. د قطر د طالبانو یوه سرچینه وایي طالب مشران هغه وخت حیران شول چې ملا برادر له 8 کلن بند څخه تر خلاصېدو وروسته په کور کې کوچني ماشومان درلودل. ملا برادر اخوند مونږ فکر کولو تاسو به سخت تکلیفونو کې د پاکستاني استخباراتو تور زندان تیر کړی وي. د کوم ځای چې د وزیر دفاع ملا عبیدالله اخوندزاده جنازه، ملا ګل اغا او ملا ترابي د تبرکلوز په مرض اخته، ملا صدر ابراهیم، ملا ذاکر او ملا منان په ذهني مرضونو اخته راووتل او د استاد یاسر مړی او ژوندی لا تر اوسه ورک دی. او تاسو ماشاءالله لکه د خسر له کوره د 14 کلنې پیغلې سره واده او 2 صحتمند ماشومان له سره رایله شوئ. دا تاسو ته ISI میلمستیا درکړې وه او که زندان؟ دا د هلمند د طالبانو د یو مشر پیغام و چې سمدستي د طالبانو د واټساپ له ګروپه وایستل شو، خو ډیر سوالونه یې تر شا پرېښودل. د طالبانو یوې سرچینې وویل ملا برادر تش په نامه زندان په 2م کال کې 3م واده له یوې 18 کلنې پیغلې سره د 80 لکو کالدارو په د ولور په بدل کې کړی، خو د اصلا 2 کاله په کور کې آرام ژوند کاوه. د طالبانو یو بل مشر وایي د ځینو شواهدو او ملا برادر ته د نږدې کسانو له څرګندونې داسې ښکاري چې برادر 8 کاله په زندان کې نه بلکې د ISI په یو کرایي کور کې چې استخباراتي مامورین یې په ساده جامو کې امنیت ساته له خپلو بچیانو سره ژوند کاوه. دغه طالب مشر چې د نورو طالب مشرانو په شان د خپل نوم افشا کېدو ته حاضر نه و، ادعا وکړه چې ملا برادر د ISI له پلان سره سم پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي چې د ملا برادر او د هغه د کورنۍ د غړیو پاسپورټونه یې کتلي، وایي د ملا برادر د میرمن اوسنی عمر 25 کاله دی. په دې حساب کې هغې 7 کاله وړاندې واده کړی، یو زوی چې عبدالعزیز نومیږي او 15 کلن دی او یوه لور چې 3 کلنه ده لري. د طالبانو د هلمند د شورا غړي چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي او په 2015 کال کې د صدر ابراهیم په مشرۍ له ملا ګل اغا، ملا داود مزمل او ملا منان اخوند سره یو ځای له پاکستانه خوابدي شول او هلمند ته واوښتل. فکر کوي چې ملا برادر د پاکستان له خوا روزل شوی او د پاکستان له پلان سره سم پرېښودل شو چې د قطر تړون لاسلیک کړي. ویل کېږي چې ملا برادر د دغو نیوکو تر فشار لاندې غواړي د هلمند د طالبانو ته چې د طالبانو تر ټولو قوي او په مالی لحاظ غښتلې ډله ده د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. د هلمند د طالبان غواړي چې شیخ عبدالحکیم چې د طالبانو د هلمند د شورا اصلي مشر دی د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو مشري وکړي. ویل کېږي چې ملا برادر راضي شوی چې د خبرو اترو د یوې دور مشري شیخ عبدالحکیم ته ورکړي، خو د شیخ عبدالحکیم پلویان غواړي چې نوموړی باید په بین الافغاني خبرو کې تر پایه د قطر دفتر د مرکچي پلاوي مشري وکړي او له همدې کبله قطر ته د نوي ټاکل شوي کسانو تګ ځنډېدلی دی. د طالبانو یو بل مشر وویل ملا برادر اوس هم د طالبانو په منځ کې یو غښتلې څیره ده، خو وروستي اختلافات د نوموړي حیثیت او مقام ته زیان اړولی شي. ملګرو دا و زموږ حقیقت او زموږ تازه ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.